موضع په بعض شرایطو سره چې داسې موضع وي چې ساتیره د قدم وي، هغه موضع د تطهیر چې دا تر بیډۍ منځل کېږي دغه ټوله پښه پکې پټه وي او مشغول هم په پښه وي. داسې نه چې پښه یې پرېږده پلاستیکي موضع ده پکې، د لرګي پښه ده پکې، په یغه موضع باندې مسح کوي، نه مشغول هم په پښه وي. او داسې موضع وي چې په یغه کې مسلسل متتابع څو پرسخه مزل هم کېدی شي او دغه موضع خو کړي په کامل اوداسه وي، اوداسه کړی پښې مینځلي په کامل اوداسه پو کړي. اوس نو چې کله بیا اوداسه شو په دغه موضوع باندې مسح دا راوړه. په دې مسله کې یو وارې مخکې موږ تاسو ویلي وو د شیعه و امامیه ډله دا وی چې وظیفه د پښو غسل ده، په پښې باندې به مسح ده، په پښو به مسح کوي. موږ وایو چې نه، د پښې وظیفه غسل ده، مسح برسیره په موضوع چې موضوع وي په موضوع باندې مسح کېږي. او دغه د مسح د موضوع خبره تقریبا حد تواتر ته رسېدلې ده. حسن بصري صاحب وایي چې اویا بدرین صحابه ما لیدلي دي چې هغوی ټوله مسح په خفین باندې کوله. ټول روایت راویان چې حساب شوي دي په صحابو کې تر 80 اوښتي دي. حتی څوک وایي چې اهل د بدر، اهل د حدیبیې ټول په دې باندې قائل دي چې مسح علی الخفین شته. د دغه وجې نه امام صاحب وایي که دغه حد تواتر ته نه وای رسېدلی ما به قول په مسح باندې نه و کړی. نو عام ائمه د موږ په دې دي چې مسح په خفینو دا جائز. یو د امام مالک صاحب نه قول شوی دا په عدم جواز، خو بیرته د علما لیکلي چې امام مالک صاحب خپله مسح نه کړه، خو فتوا یې په جواز وه. که داسې څوک بیا په هغو پسې موږ لمونځ کوو مبتدع نه ده، سنتیت خو مني، خو عزیمت چې ده غسل ده که مسح؟ عزیمت خو غسل ده، پرېمنځلو کې خو ثواب ډېر ده. او چې مني یې چې مسح جائز ده، خو لیکن ته مسح نه کې چې توهم دی دغه نه در باندې کېږي چې دا خو مسح په موضوع مني نه، تا ته ذکي روا ده. یو که د تهمت ځای وله که د شیطوب شک چا در باندې وکړو بیا یې وکړه د خلکو د وړاندې چې دا بدګماني در نه لرې شي. نو مسح په خفینو باندې دا جائز ده. دا چې مسح علی الخفین کې دلته د جواز روایت راغی، دغه روایت چې د حضرت جریر نه نقل ده دا ښه مفسر ده. صحابه په دغه ډېر خوشحاله وو. چا به دا خیال کوو مخکې چې مسح علی الخفین نبی علیه السلام کړه، خو چې د سورت مائده آیات نازل شو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، په دې آیات کې د پښې څه حکم شو؟ د مینځلو. نو چا دا خیال و چې دا مسح علی الخفین مخکې وه، دا په دغه آیات منسوخ شو، اوس نه ده جایز. لیکن چې حضرت جریر په خپله مسح کړه، چا پوښتنه تر وکړه په موضوع څرنګه مسح کې؟ دوی ویل ولې به نه کوم، خو ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی. یغه د دې پوښتنه وکړه د آیات مائده د نزول نه مخکې دی لیدلی که شاته؟ دوی ورته د آیات مائده د نزول په وخت کې خو زه لا بیخي مسلمان نه وم. حضرت جریر ما احوال خو موږ بخاري کې ویلو په اخر وخت کې مسلمان شو. څوک یې چې 40 ورځې د نبي علیه السلام د دنیا د تګ نه مخکې، څوک یې 4 میاشتې. او دغه سورت مائده خو د غزوه د تبوک نه مخکې نازل، د غزوه د تبوک نه چې نم کال ده دیغه نه مخکې نازل. یو کال بعد دیغه حضرت جریر نبی علیه السلام لیدلی ده چې مسح په خفینو کړی. اوس نو په مخکینی آیات د سورت مائده باندې منسوخ کېدی شي. ځکه ډېر خوشحاله وو چې دا خو په داسې آیات باندې داسې حدیث داسې صحابي نه روایت نقل شو چې د سورت مائده د نزول نه وروسته دی مسلمان شوی ده. نو خو معلومیږي چې د عمل نبي علیه السلام وروسته کړی دا عمل منسوخ نه ده. نه حکم دغه ده. علامه د اهل سنت والجماعت ام تفضل الشيخين وتحب الختنين وتمسح على الخفين، چې د صدیق اکبر او د حضرت عمر په فضیلت په قایل چې تر ټولو صحابه بهتر دي. د حضرت عثمان او حضرت علي رضی الله عنهما سره په محبت لري. او مسح على الخفين دا لکه یو نوع معیار د شویتوب او نه شویتوب تفریقې په دغه قول باندې شوی دي. نو مسح على الخفين دا جائز ده، خو هغه شرایط دي. او مسح کیفیت به وروسته ذکر کیږي. لنډې ګوتې په مقدم طرف د بوټ باندې کېږده، پورته طرف ته د ساق طرف ته یې راکش کړه.
ښی لاس په ښی موزه کېږده چپ لاس په چپه موزه کېږده ګوره دلته دواړه په یو وار ښی په ښي کېږده چپ په چپ کېږده دواړه پورته طرف ته راکش پای بوټ و موزې شرط مو ذکر کړ چې دا به ساتر د قدم وي مشغوله به په قدم وي اغوستل شوې به په پوره اوداسه وي نور یې موږ تاسې فقهي کتابونه ورسره ذکر کوي د دریو ګوتو په انداز به څیرې هم نه وي د دریو ګوتو په انداز باندې به څیرې هم نه وي خو ورسره دا هم ذکر کوي چې دا بوټ به داسې وي چې د سجدې په حال کې د ګوتې زور مځکې ته رسیږي ګوره په سجده کې خو ګوتې لګول په مځکه باندې دا لازمي دي بعضې داسې بوټونه لکه دا فوجي د بوټ په سر کې اوسپنه یې ورکړي دا کلک بوټونه لکه د مجاهدو بعضې کلک بوټونه پښه بوټ نه غبرګېږي پښه به دې په هوا ګوته ولاړې مځکې ته نه رسېږي مځکې ته چې لګېږي بوټ لګېږي پښې زور نه رسېږي دا چې زور یې نه رسېږي دا د پښې لګول په مځکه نه معلومېږي دغه نه ویل کېږي چې دا پښې په مځکه دي په داسې بوټو مسه ناروا ده مشغوله به وي حتی که پوست بوټ ته خو لکه دا نن سبا چینایي بوټونه دا ژوي دومره اوږدې اوږدې ته چې سجده کوي هغه ژوی د بوټ خو غبرګېږي خو د اعطای ګوتې زور بیا هم نه رسېږي په دغه هم نه رسېږي مداس هغه اوږدوا ژبه به هم دومره اوږده نه وي چې پښې زور مځکې ته نه رسېږي پښه ټول بوټ په نیولی دا بوټ ته دا پښه د تر دغه سره رسېدلی اوس چې بوټ پوست وي چې داسې زور وکړي بوټ غبرګ شو دا ګوتې زور هم په مځکه باندې راغی دا ګوتو سر لګول ضرور دي هسې یوه بله مسله راغله د موږ طالبان ورونه هم کله په دغه لګیا دا سجدې په حال کې کله دواړه پښې څملئ دا د پښو دغه ځایونه لګي په دغه طرف سجده نه ده صحیح دا سجده نه ده یو ګوتو سر ضرور ده موږ چې دا پښې څملو په د اوله قاعده کې 2 متره اضافي پښه نه درو بعضې بیا داسې وي چې دا دواړه پښې څملوي بېرته چې سجدې ته ځي نو دا د ګوتو دغه طرف لګېږي یو ګوتو سر نه لګېږي دا سجده نه صحیح کېږي نو بوټ کې به هم د ګوتې سر غبرګېږي بیا په داسې بوټ باندې مسه جایز د نور نه مفتیانو نه پوښتنه کوي وړاندې روزه مې د جانان وای دا به څومره ښه وای امام مې د مذهب دی ښایسته یې هر منقب دی سپین ستوری د ادب دی د فقه سرچینه ابو حنیفه